د می اتمه د سری میاشتې نړیواله ورځ دغه ورځ سږنی کال د بشریت ترڅنګ تر عنوان لاندې په ټوله نړۍ او هیواد کې لمانځل کیږي چې د خوست ولایت سری میاشتې مسؤلینو له لوري هم د یوې راټولېدنې په ترڅ کې ولمانځل شوه. د یادې راټولېدنې په لړ کې د خوست ولایت د سری میاشتې مسؤلینو له لوري د اسلامي امارت افغاني سری میاشتې د عمومي رئیس شیخ القرآن والحدیث شهاب الدین دلاور پیغام ولوست چې په یاد پیغام کې ښاغلي شیخ القرآن والحدیث شهاب الدین دلاور سره میاشت یوه نړیواله بشردوستانه ټولنه یاده کړې وه. همدارنګه د پیغام په لړ کې د طبیعي او غیر طبیعي پیښو ترڅنګ سږنی کال هیواد ته له ګاونډیو هیوادونو څخه په زوره د افغان کډوالو د راتګ یادونه هم شوې وه چې د سری میاشتې ټولنه ورسره د هر ډول بشري مرستو ترسره کولو ته ژمنه ده. له دې ورهاخوا په رالیږل شوي پیغام کې له ټولو هغو هیوادونو نړیوالو او داخلي مؤسساتو خیریه بنسټونو او عامو خلکو څخه هم مننه شوې وه چې له سری میاشتې ټولنې سره یې مرستې ترسره کړي او ډاډ ورکوي چې هڅه به کوي تر څو په پوره شفاف ډول به یادې مرستې د ریښتینو مستحقو او غمځپلو هیوادوالو ته رسوي. همدارنګه د یاد ریاست مسؤلینو په ټولو کارمندانو غږ وکړ چې سری میاشتې ته ټول ورکول کېدونکې مرستې بیت المال دي او باید چې په پوره شفاف ډول د ریښتینو اړمنو او غمځپلو کسانو ته ورسول شي. د سری میاشتې مال دا بیت المال کې بیت المال ځکه د سری میاشتې مال که د هرې ټولنې لخوا ورکولی شي که د هر فرد لخوا ورکولی شي دا په ټولنه کې د هغې مظلومو خلکو دپاره ده چې هغه د دنیوي اسبابو په لحاظ لویدلي دي. نقدي مال او جنسي مال چې موږ ته په وخت کې ورکولی شي د مظلوم ملس دپاره او په دې ټولنه کې د بېوزلو خلکو دپاره باید داسې احساس موږ کې پیدا شي چې د مال داسې روخلو کېږي چې هغې پکې خولو رخصتو کې هم احتیاط وکړو. بل لور د یاد ریاست کارکونکو خپلو مسؤلینو او خلکو ته ډاډ ورکړ چې بېوزله او غمځپلو ولسونو ته کار کړلو کې به هیڅکله د ستړیا احساس ونه کړي او کوښښ به وکړي چې خپله ورسپارل شوې دنده به په ښه طریقه سره ترسره کړي. مرکزي دفتر له طرفه یا د خپله د خوست ولایت د سری میاشتې ریاست لخوا که چېرته موږ ته امر وکړلی شي نو په هر وخت کې په هره ساحه کې موږ خدماتو ته آماده یو. ډېر د خوشحالۍ احساس کوم چې تقریبا ډېر وخت کېږي چې زه په دا بس باندې کار کوم. په دې اوس حالاتو کې چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې د پاکستان هېواد څخه په زوره باندې افغانیان را ایستلی کېږي نو دغه د پروسې دپاره موږ د هره ورځ د مهاجرینو ریاست څخه راپور ترلاسه کوو او په آینده کې دغه راپورونه موږ شریک کړي دي. انشاءالله نوره مرسته به هم ترلاسه. یاد دې وي چې سری میاشتې 9 کاله د مخه په افغانستان کې په فعالیت پیل وکړ چې تر دې دمه یې د بشردوستانه همکاریو ترسره کولو کې کار کړی دی.